ټولو ناول وصیت او نصیحت الله دا وکړو چې د الله سره په بندګۍ کې بل څوک نه شریک کړي. د هغې نه بعد د مور پلار سره به ښه کې، هغوی ته به نرمه وینا کې او د هغوی دپاره به دعاګانې غواړي. صرف بیا د مور پلار حق نه دی په تا باندې. وآتی ذی القربى حقه، نو الله وایي چې خپلو خپلوانو خیال به م ساتي، د مسکینانو، د یتیمانانو، د کونډو، د مسافرو، د ټولو به خیال ساتي او په مال لګولو کې به اسراف نه کړي، بې ځایه خرچه، پالتو خرچه به نه کړي او نه به ځان د مرۍ نه نیسي چې ځان نه بخیل جوړ کړي، نه به ځان کې بخل راولي او نه به اسراف کړي. دغه شان خپل بچي به نه وجنوي د غریبۍ د یېرې نه. او 32 نمبر آیت کې الله دا ویلو چې زنا ته به نه نږدې کېږئ، ځکه چې زنا لاره د بې حیایي ده او دا ډېره بده لاره ده. د هغې نه بعد الله سبحانه وتعالی نور هم وصیتونه او نصیحتونه کړي. نو په دې 33 نمبر آیت کې الله سبحانه وتعالی وایي: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقتلوا النفس أو موجني نفس التي حرم الله إلا بالحق، هذا نفس چې حرام کړي دی الله وجل د هغې مګر په حق سره. د بل نصیحت دی. الله وایي څنګه چې وایي چې خپل بچي به نه وجنئ، اوس دلته وایي چې په ناحقه به یو نفس نه وجنئ. عام نصیحت دی د الله د طرف نه، په ناحقه به یو نفس نه وجنئ. او په دې باندې الحمدلله زمونږ تفصیلی بیانونه شتی. زما یو بیان دی مکمل په دې باندې، په ناحقه باندې یو انسان قتل کول، په ناحقه یو انسان یو مسلمان وجل. حدیث کې راځي چې لزوال الدنیا اهون علی الله، د ټوله دنیا چې ورانه شي او ختمه شي دا د الله په نزد وړه خبره ده د دې نه چې یو سړی راولګي او په ناحقه یو نفس مړ کړي، یو مسلمان مړ کړي. بلکې هغه کافر چې معاهدې کړې ده، ټکس یې ورکړی یا صلح مصالحت ورسره شوې ده، هغه وجل ناروا دي. پاتې یو مسلمان. ځکه سورة النساء کې الله سبحانه وتعالی دې خلکو مبارک کې سخته فیصله کړې ده: ومن یقتل مؤمنا متعمدا، او چا چې یو مؤمن مړ کو قصدا عمدا فجزاؤه جهنم، دا سړی به جهنم ته ځي خالدا فی، همیشه دپاره. وغضب الله علیه، او الله دې سړي ته په غضب کې دی، لعنت یې پې ویلی دی او ده دپاره سخت عذاب تیار کړی. یو انسان وجل، یو مسلمان وجل، داسې معمولي خبره نه ده. الله سبحانه وتعالی په دې خپلو بندګانو باندې ډېر مین دی، او چې څوک د هغه د بندګانو سره ظلم او زیاتی کوي نو الله یې نه پرېږدي. ته خو به دا ووایې چې زه به دا سړی مړ کړمه او د ده څوک نشته چې زما نه تپوس وکړي، یا د ده خاندان کمزوره دی ما نه به بدل وانخلي، یا زه به پټ شمه پناه به واخلم په یو ځای کې، ماته به څوک څه ووایي. صحیح ده چې دا سړی به په تا کمزوری، د ده خاندان کیدی شي کمزوری، کیدی شي ته د حکومت وخت نه پټ شي یا بل څه چل وکړي، خو الله خو دې نه پرېږدي ځکه چې د هغه د بنده سره دې ظلم کړی. دا خو وجل دي چې ته ظلم وکړي د وجلو نه علاوه
د یو مسلمان حق وخورې، یو سړی زیاتی ورسره وکړي، ویې ویې ځمکه ترې ونیسي، کور ترې ونیسي، عزت وله ګډوډ کړي، په ښځه پسې وله خبرې وکړي، په زنانو د هغه د کور پسې خبرې وکړي، هم د الله نه پرېږدي. او دا خو لا غټه خبره چې ته راولګي او مړې کړي. الله سبحانه وتعالی زمونږ د دې وینو حفاظت کړی. په دې کلمه کې ډېر زور دی په لا اله الا الله کې. دا کلمه چې چا ووایي نو بس، ځکه حدیث کې راځي چې من قال لا اله الا الله، چا چې لا اله الا الله ووایي، پیغمبر صلی الله علیه وسلم مال په حفاظت کې شو، عزت په حفاظت کې شو، وینه په حفاظت کې شو. به ورته څوک څه نشي ویلی، ځکه چې کلمه د لا اله الا الله ویلې ده. اسامه رضی الله عنه چې کله هغه کس په یو غزا کې مړ کړو او هغه لا اله الا الله ویلو، پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وویل اسامه نو هغه خو لا اله الا الله ویلو. یا رسول الله قالها خوفا، د یېرې نه ویلي، مسلمان شوی نه و. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته ویل خو صحیح ده، خو د لا اله الا الله سره به د قیامت په ورځ څه کوې؟ ته خو دا وایې چې خو د یېرې نه ویلو. نو یو ته دا ووایه شققت عن قلبه، دا زړه دې وله ګوره کولاو کړی و چې د یېرې نه ویلو. دا خو پته نه لګي انسان ته. دویمه نو دا لا اله الا الله به د قیامت په ورځ د الله په مخ کې تا نه تپوس کوي، نو بیا به له څه جواب ورکړي؟ ته چې راولګي یو مسلمان مړ کړي او د کلمه ویلې، ته به د کلمې سره څه کوې؟ او الله له به څه جواب ورکړي؟ او حدیث کې راځي چې قیامت په ورځ به د مقتول به خپل قاتل راولي، د دې سر نه و د سټ نه به یې نیولی، او الله ته به یې رانږدې کړي، د الله د عرش خوا له به یې راولي، او بیا به الله ته وایي چې یا ربي سل هذا لما قتلني، د ده نه یې الله تپوس وکړه زه یې ولې وژلی وم؟ ته به څه جواب ورکوې چې د پولې پټۍ د لاسه مې وژلی و، بس د دشمنۍ د لاسه مې وژلی و، بس بدماشي وه، بس زور و ما وجلی و؟ څه جواب به ورکوې ته؟ ها الا بالحق. ګوره یو نفس به نه وژني چې الله یې حرام کړي، الله حرام کړي د هغې وجل، مګر په حق سره، الا بالحق. دا حق څه دی؟ حدیث کې راغلی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې 3 کارونه دي، نو بیا د مسلمان قتل روا دی. یو چې څوک په ناحقه مړ کړي نو قصاص ترې اخیستی شي. دویم چې مرتد شي. دریم چې زنا وکړي او دی واده شوی یا واده یې کړی. خو بیا هم دا یاد ساته، خوشحالېږه مه په دې چې ځه لار موږ ته کولاو شو خلک وژنه. دا کار د چا دی؟ دا د حکومت وخت کار دی. زه بار بار دې خبرې له ډېر زور ورکومه چې کوم ځای کې موږ داسې مسله ذکر کړو چې شریعت پې سزا یې ښودي، نو بیا ورسره دا تنبیه لازم ورکوو چې د دې سزا او د دې حد قایمول دا د حکومت کار دی، دا د خلیفه کار دی، دا د باچا کار دی، دا د حاکم کار دی، د قاضي کار دی، زما ستا کار نه دی. ما ورته که یو سړی ونیسم په دې باندې چې وایي د زنا کړې ده، راسره پې ګواهان ومي، نو بیا م وجل زما او ستا په اختیار کې نه دي. شریعت د اختیار افرادو له نه دی ورکړی. پای کې یو څو نقصانات دي. یو نقصان دا دی چې کله ته راولګې او حدود قایمه او خلک وجني، یو نقصان دا دی چې دا خلک به د نه بیا تپوس وکړي او راوبه دې نیسي. اوس د حکومت نه خو څوک تپوس نشي کولی. لکه اوس په دې ملک کې یو سړی ونیوی شو، بل کسې وجلی دی، حکومت د هغه نه قصاص واخلي او هغه هم مړ کړي، که چېرته د هغه وارثان یې نه معاف کوي. نو بیا څوک دی چې دې حکومت نه تپوس وکړي چې تا ولې وژلی؟ قصه ختمه شو. خو که ته یې کوې نو تا نه بیا خلک تپوس کولی شي. ته اوس راپاسې د یو کس رور مړ کړي، ولې وایي ده چې دی چې په ده باندې شریعت دا سزا یې ښودې، اوس سبا له هغه راپاسې تا هم وژني
او که به تا یې اوس بر نه شو کېدی چې ستا په خاندان کې بل مړ کړي. نو دویمه پکې بیا دا خبره ساتي، دویم نقصان دا دی چې خلک به بیا خپل زړونه یخوي او د چا سره چې به یې دشمني په هغه باندې باسي او بهتان لګوي او وجني به یې او وایي به چې وایي په ده باندې شریعت دا سزا ایښودې وه. لکه ولې دا سړی مړ کړو دا جادوګر او جادوګر باندې شریعت دا حد ایښودی چې دی به د تورې په ګزار باندې وایي نو صحیح شوه د جادوګر خو دا سزا ده، خو تا سره څه دلیل دی چې دی جادوګر و؟ کیدای شي دا سړی صحیح خپل یو بدل اخیسته غواړي دروغ وایي. ته به راپسې ما ته به جادوګر وایي زه به تا نه بدل اخلم، هغه به د بل نه اخلي، هغه به وایي دا قاتل دی او دا مرتد دی او دا زیناکار دی او دا جادوګر دی او دا دی او شروع به وشي. بدلر خو څوک نشي بندولی. ګوره د شریعت الله حکیم دی، نو دا شریعت هم د حکمتونو نه ډک شریعت دی چې کله افرادو له اجازت نه دی ورکړی د دې قصاص د نافظولو او د حدودو د قایمولو، نو په هغې کې هم حکمتونه دي. دا د افرادو کار نه دی، دا د حکومت وخت د خلیفه، د حاکم، د قاضي یا داسې علاقه چې هلته حکومت نه وي خو مشران وي، مشران ټاکلی شوي د قبیلو، د هغوی نه څوک تپوس نشي کولی، هغوی فیصلې کوي، د هغوی سره هم زوري. دا د داسې خلکو کار دی. زما او ستا لاس کې دا اختیار نشته چې راپاسه مزید چې څه کوې هغه کوه. او وایي نه نو اوس څه وکړو چې حکومت حد نه قایموي؟ دا تپوس به الله د چا نه کوي؟ دا به د حکومت نه کوي، تا نه نه کوي. که تا یو سړی ولیدو جادوګر دی یقیني، نو ته په حکومت کې حاکم ته، خلیفه ته، قاضي ته، هغه کومه اداره چې ده هغو ته شکایت وکړه دا سړی دی موږ سره پرې ګواهان دي، نقصان یې ورسو دی امت ته، تاسو د تپوس وکئ، د باندې سزا وخېجوئ او هغو له سزا نه ورکوئ او څه مخنیوی نه کوي، نو د دې تپوس به څوک کوي؟ الله به تپوس کوي. ما ورته خو تپوس نشو کولی او نه مو ته نه الله د هغه کار تپوس کوي چې زما او ستا وس کې نشتي. لا يكلف الله نفسا الا وسعها. الله په یو نفس باندې دومره بوج ږدي څومره چې اوچتولی شي، د هغې نه زیات بوج پرې نه ږدي. ورسېدی او که نه؟ ومن قتل مظلوما او څوک چې ووجلی شو په ظلم سره، فقد جعلنا لوليه سلطانا، نو یقینا ګرځولی دی موږ د وارث د هغه دپاره طاقت. وارثانو له الله ما طاقت ورکړی. څنګه طاقت یې ورله ورکړی؟ د بل کس نه درې خبرې دي، صرف وجل نه دي، درې خبرې په اختیار کې دي. یا یې مجانا معاف کړي. مجانا مطلب دی چې لکه نه ترې فدیه غواړي او نه قصاص غواړي، به معاف یې کړو. دویم اختیار د دې سره دا دی چې قصاص ترې نه اخلو، وجنو یې نه او موږ له دې فدیه راکړي. نو دریم اختیار دا دی چې نه وجنو یې. الله وایي ما طاقت ورکړی وارثانو، خو دا ده فلا یسرف فی القتل، بس زیاتې دې نه کوي په وجلو کې، انه کان منصورا، یقینا د سره مدد کړی شوی دی. الله یې مرسته کړې ده، خو مطلب خو دا نه چې ته زیاتی کوه، د خو دا مطلب نه شو که الله وارثانو له طاقت ورکړی دی. الله د وارثانو مرسته کړې ده چې د اختیارات یې له ورکړي، خو دې خو مطلب دا نه شو چې وارثان به ظلم او زیاتی کوي. نو سړی اوس دا ووایي چې په قتل کې څنګه زیاتی کېږي؟ نو جواب دا دی په یو څو طریقو سره. اوس یو سړی راولګي د هغه کس نه قصاص اخلي، کوم کس چې د دوی کس وجلی دی او دی وارث دی، هغه صرف وجلی دی مړ کي او بیا ترې پوزه پرې کوي، غوږونه ترې پرې کوي، شونډې ترې پرې کوي. دا څه دی؟
زیاتې د دې خو تاله شریعت اجازت نه درکوي تا دا وکړه. دویم زموږ د پښتنو دپاره دا قیمتي خبره الله وی زیاتې به نه کوې په قتل کې. یو کس راولګېدو ستا یو کس یې مړ کو ته وارث نو بدل به هم د دغه کس نه اخلي، نه به یې د رور نه بدل اخلي، نه به یې د پلار نه اخلي، او نه به یې د زوی نه او نه د بل چا نه به اخلي. مونږ راولګي ځوان شیر پلار به له مړ کي، رور به وله مړ کي، زوی وله مړ کي، بیا دغه دشمني چلیږي. نو په هغو کې چې بیا د هغوی کله اوس بر شو هغوی هم دې ځینې ووژني او بیا دوی او په 30 کاله او 40 کاله او 50 کاله دشمني روانې. د یو خاندان 10 مړي او 15 مړي وشي او دا بل هم دقې شان 10-15 مړي وشي او وایو موږ دا چې موږ مسلمانان یو الله موږ له شریعت راکړی. نو شریعت هغه دا دی، شریعت ته دا وایي او زما رور راولګي ظلم او زیاتې وکړي یو کس مړ کي، زما پکې څه ګناه دی؟ یو کس راځي او ما رانیسي. بلکې که تاسو د معاملاتو کې لیدلي عام معاملاتو کې یو کس راولګي د بل نه پیسې پټې کړي وتښتي معامله کې ورله دوکه ورکړي، هغې په رور پسې لاړ شي او پلار پسې لاړ شي، ستا زوی او ستا رور. هغه ورته ووایي تا ما نه څه لیکلي اخیستي وو، ما نه دې تپوس کړی وو، ما تاله مشوره در کړې وه، زما دې کې څه کار دی؟ ته پوه شه او چا سره چې دې مسله ده هغه پوه شه، کار هغه قرآن کړی دی، ته راځي زما د کور دروازې ته ولاړې. دا زموږ د پښتنو کې دا عادت هم ډېر دی. نو بیا ول هغه پلار د دې پوزې نه داسې زوړند نیولی، رور به ولري ستا رور دا چل کړی، ستا زوی دا چل کړی. نه صحیح ده، زما پلار زیاتی وکړو، زما رور وکړو، زما زوی وکړو، زه پکې نه ومه، زما پکې لاس نشتي، زه ترې خبر نه ومه، تا مانه مشوره نه ده اخیستې، ته څه شي په ما پسې راځي؟ په کوم بنیاد ته ما پسې راځي چې زه به تا نه بدل اخلم؟ زما نه څه شي بدل اخلي او د څه شي مطالبه کوې زما نه؟ شریعت موږ سره شته الحمدلله. او مجرم دی هغه به رانیوی کېږي، د مجرم په بدل کې بل نه رانیوی کېږي. ګوره الله په قرآن کې وی ولا تزر وازرة وزر اخرى. الله وی ګورې د دې ګناهونو دا بوج یو نفس د بل بوج نشي اوچتولی، یو نفس د بل بوج نشي اوچتولی. اوس یو پلار دی بچو له ښه تربیت ورکو، بچو په قسمت کې هدایت نشتی، نشې کوي، زناګانې کوي، ډاکې کوي، یا په شرک کې اخته دي. الله وی دغه بوج زه به د پلار نه راچوم. یا پلار داسې دی زامن یې نیک عمله دي، الله دغه د پلار دا بوج په زامنو نه وراچي، نه د رور بوج په رور باندې وراچي، نه د دوست بوج په دوست باندې، الا دا که په دې ګناه کې ورسره د ده څه لاس شي نو بیا خو صحیح د څه نه څه ورسره شریک دی، ورسېدی په دې باندې. نو بیا د دې نه غټ ظلم او بېغیرتوب ورته زه ویم، او که خفه کېږي ما نه په دې سخت تعبیر باندې زه ورته دوستوب هم ویم. او هغه ده په سوره کې د کور نه یو زنانه راوسته او د هغې باندې بیا زړه یې ښول او د هغې نه بدل اخیستی. مړه دا کوم ځي پښتو ده او غیرت دی، تله ځان ته پښتون او غیرتي وي چې ته یو جنۍ یو کمزوری مخلوق چې الله او د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم د هغوی د حقوقو باره کې بار بار تاکید کړی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم څه وایي؟ اتقوا الله فی حق الضعیفین. د الله نه ویرېږئ د دوو کمزورو خلکو په باره کې، یو زنانه ده او دویم یتیم دی. غیرتي برید به پرېښودي داسې به یې تو کړي. موږ د چې د اصل نه پښتانه یو، زموږ دومره جیداد دی او زموږ دا دی او دا یې ستا دا جیداد سره د دې بریتو زه د خپل پیزار پاکوم او دا ستا غیرت دی او دا دغه بل غیرت دی، طرفین بې غیرتي دي. هغو توره کړې ده سړی وژلی دی، بل طرف چې دی زیاتې کړی دی سړی وژلی. اوس غیرت ته وګوره، هغه سړی دولی نه ورکوي، د هغه په بدل کې ورله جنۍ ورکوي چې دومره په ده کې هوا وه او دومره ده کې جوش و ګرمي پکې وه چې سړی مړ کوو نو خو اوس یې ورته حواله کړي چې پته یې ولګي که نه. زه صحیح ده تاسو زموږ د کور د جنۍ بوځئ او دې نورو ته وګوره
نو په دې باندې صلح وکړه خبر روغ شو چې موږ به ستاسو د کور جنې بوځو دا ستا غیرت و بیا دا جنې هلته څنګه ژوند تېرې دي نه تاسو خبر یې دا داسې خو نه بوځي چې دا لکه موږ جنې وغوښته او خپل زوی له به یې واده کړو یا ورور ته به یې واده کړو داسې ژوند به تېرې څنګه چې نورې زنانه نه نه دا خو د بدل د اخیستو دپاره بولې دی د بدل د اخیستو دپاره دې ټکي ته غوږ کولو کې د داسې نه بوځي رشتې دپاره دا د بدل د اخیستو دپاره بوځي او ځکه ما په خپله دا په اخبار کې کتلي و چې پنجاب کې یو زنانه یو جنۍ کیس کړی و بیا حکومت د هغه دپاره منډې والي جنۍ کیس دا داخل کړی و چې زما رونو د دې کور نه یو کس وجلی دی و بیا زه هغوی دوی له ورکړی یم نو روزانه په دې کور کې چې څومره هلکان دي سره د هغوی د پلاره او ځان سره ملګري م راولي روزانه ما سره زیناګانې کوي هغو برید ته ووي موږ سړی وجلی دی او دوی برید ته ووي موږ بدل واغستو دا ټول سراسر بېغیرتوب په بېغیرتوب کې دی ټول سراسر بېغیرتوب دی دا شریعت دی دا اسلام دی دا پښتو ده دا انسانیت دی دا هر څه دی دا انسانیت دی چې ته کار جرم ته وکړه بدماشي ته کوه هوا په تا کې ده ګرمي په تا کې ده جوش او جذبه په تا کې ده او بیا زور دی و ماشومې نه او د یو غریبې جنۍ نه وباسي بیا هغه ورکوې په بدماشۍ کې دا بیا داسې واقعې په کې هم راغلي دي موږ ته په خپله خبر یو او په هغې باندې حکومت ایکشن هم اخیستی و څه وخت کې دا خبره ډېره ګرمه چلېده چې یو کور رالګېدلی دی د دې بل کور نه 3 کسان دي که 2 کسان دي وجلي په صلح کې او په دې کې چې کوم سپینګیري ناستي دوی له حیا نه ورځي دا له وایي د جرګو خلک دي دا د جرګو دي او دوی حق بیانوي دا حق دی نو بیا په صلح کې داسې شوي دي چې د کلي مشرانو فیصله کړې ده چې دغه کور به 10 جنکۍ دې کور له ورکوي د 3 کسانو به بدل کړي یا د 2 بدل کړي 10 جنکۍ به موږ له راکوو هغوی له 10 جنکۍ ورکړي دي پای کې هغه هم دي چې هغه د 11 کالو ده هغه پکې هم دي چې د 15 کالو ده هغه ماشومه پکې هم دی چې هغه د 9 کالو ده او دا نه چې ګوره قاتل مړ دی قاتل اوس هم برید ته وایي راته وایي ما کسان وجلي دي او بیا د کور 10 جنکۍ ته ورکېده د کوم چې غیرت دی دوی کې او په هغو کې تاسو بدل اخلي د جنۍ نه اخلئ او هغوی ته وایي تاسو بدماشانې کوئ د جنکو به سرې کوئ دا اوس هم شتي دا د جهالت دا فیصلې او د جاهلیت دا مسلې اوس هم شتي الله وایي صحیح ده چې ما قاتل مجرم کو او د مقتول وارثانو له ما طاقت ورکو د هغوی سره مې مرسته وکړه خو فلا یسرف فی القتل په قتل کې او په وجلو کې به زیاتې نه کړي څومره ښایسته شریعت دی زموږ الله دی په دې شریعت باندې موږ د مرګه پورې قایم او دایم لري او الله سبحانه وتعالی زموږ حشر هم په دې عقیده باندې وکړي د هغې نه بعد بل وصیت د الله طرف نه اوس ګوره د نفس حفاظت وشو په دې طریقه سره چې وجلی کېږي به په ناحقه نه د عزت حفاظت وشو زیناګانو ته به نه نږدې کېږي ماشومانانو سره به ظلم نه کوئ د غریبۍ د لوږې د لاسه به یې نه وژنئ نو د یتیم د مال هم الله حفاظت کړی ولا تقربوا مال اليتيم او من نږدې کېږئ مال د یتیم ته الا بالتي هي احسن مگر په هغه طریقه چې ښایسته طریقې حتی یبلغ اشده تر دې چې ورسیږي خپلې ځوانۍ ته ګوره بل کوم داسې شریعت او دین به تاسو پیدا کړئ چې د هر څه دومره حفاظت کړی
ور زمونږ د عقل حفاظت دی شریعت کړی نو څه ویلي وی نشه څه ده حرام ده زمونږ د مال حفاظت یې کړی دی وی دوکې دړکې حرامې دي سود حرام دی ظلم به نه کې غلا به نه کې ټول د مال حفاظت دی زمونږ د عزتونو حفاظت یې کړی دی زیناګانې به نه کوئ په یو بل باندې به بهتانونه نه لګوئ د هغې سزا مقرر کړې ده زمونږ د بدن حفاظت کړی دی ځانونه به نه وجنئ د هغې شی به نه استعمالوئ چې هغه تاله نقصان در کوي نو ګوره د یتیم دی مال ته یتیم دی غریب تپوس نشي کولی خو الله وایي زه یې تپوس کوم ولا تقربوا مال الیتیم د یتیم مال ته به نه نږدې کېږي او یتیم چا ته وایي چې پلار یې مړ شي او دی نابالغه وي اگر که زموږ پښتانه چې د 50 کال یو پلار یې مړ شي یتیم ورته وایي وایي دی یتیم شو یتیم هغه دی چې هغه بالغ نه وي او پلار یې مړ شي اوس چې د بالغ شوی دی نو دی خو خپل تپوس هم کولی شي هر څه کولی شي خو مشکل دغه دی چې بالغ نه وي نه غریب تپوس نشي کولی ولا تقربوا مال اليتيم او زمونږ ځوانان دا هم د پښتنو دپاره غټ نصیحت دی میخه به راسملی نو هغه به حلاله کړي د چا په مال کې د هغه یتیم په مال کې دا مال خو به اوس تقسیمیږي که نه یو سړی مړ شو مال یې د چا دی د بچو دی بچي اشتي مال د هغوی دی که نه دی به د هغه په مال کې لګیایي او څاروي به حلالوي او خپل غم خادیانې به کوي او پروګرامونه به کوي او هغه ماشومانان دي هغو ته خو نه پته شته او که پته ورته ولګي نو تپوس د چا نه وکړي دغه ماشوم ته د دې مال ضرورت دی بیا یې څوک تپوس نه کوي سرپرست یې لاړو الله وایي ته ورته مه نږدې کېږې دې مال ته هکه دومره ته به د خپل ورور مینې او دومره ته د تره به د زوی مینې او د ماما به زوی وي د خپل مال نه وله صحیح سره دغه کوي میخ هم حلاله که غوا حلاله که پروګرامونه کوي کوه داسې کوي نه نه دغه نږدې خو د یتیم په مال کې به ګوتې وایي غم خادي د یتیم په مال روانه ده الله وایي د یتیم مال ته به نه نږدې کېږي الا بالتي هي احسنه مګر که په ښه طریقه ښه طریقه کومه ده تجارت وله کې دا مال وله ډېرې د مال حفاظت وله کې بې صحیح ده په دې طریقه ته مال ته نږدې کېدی شي خو دې نه علاوه بله طریقه نشته حتی یبلغ اشده دې مال ته به نه نږدې کېږي د دې به حفاظت کې تر دې چې د خپلې ځوانۍ ته ورسي ځوانۍ ته ورسېدو هغه مال وله ورکړه ها دا دومره انسان کولی شي چې د یتیم د دې مال خیال ساتي په هغې باندې تجارت کوي او د دې خپلې منډې پیسې ترې اخلي اگر که نه اخیسته سي دي هغه غوره دي لکه سورة النساء کې الله دا مسله بیان کړې په اولني ایتونو کې چې نه اخیسته غوره دي که یو سړی بیا هم خپلې منډې مطابق په هغه وخت کې چې څومره پیسې اخیستې کېږي هغه هم راتیایلي نو په دې کې بیا څه حرج نشته وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ او پورواله وکي په لوز لوزونه پوره کوي د الله بل نصیحت دی لوز ماتول دا د منافقت نښه ده ها یو انسان د لوز وکړو او بیا داسې څه حادثه و خبر را پېښه شوه چې هغه لوز یې نشو پوره کولی اراده و د لوز د پوره کولو نو دا سړی بیا عند الله مجرم نه دی خو یو سړی دی لوزونه دا عادت دی لوزونه سبا صحیح شو زه بیا بل سبا زه صحیح ده زه صحیح شو زه به یې درکړم زه صحیح دی ته به یې مال راکړې او دا یې عادت او په زړه کې د اول نه چې پوره کوم یې نه نو دا بیا منافق ته والعیاذ بالله ان العهد كان مسؤولا یقینا د لوز باره کې به تپوس کېږي ګوره حدیث کې دا راځي که نه چې د دنیا د مؤمن دپاره څه شی دی جیل دی جیل کې سړی د خپلې مرضۍ مطابق ژوند خو نشي تېرولی یعنې زموږ نه به د دې لوزونه هم تپوس کېږي دا نه چې مزید به ته لوز کوه او چې څه کوې کوه نه بل نصیحت وأوفوا الكيل إذا كلتم
او پورا کوي پیمانه کله چې پیمانه کوي وزنوا بالقسطاس المستقيم او طول کوي په برابر یا پتل برابر سره طول چې کوي نو تل بیا برابر استعمالوي الله سبحانه وتعالى په حدیث قومونه متبا کړی دي چې به کې د بیماری وه لکه مشهور به کې څوک شعیب علیه السلام قوم الله ویل للمطففین تبعی دا هغه وزن کولو دپاره او د هغه تول کولو دپاره الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون واذا كالوهم ووزنوهم يخسرون که چېرته د ځان دپاره څه شی تلي نو بیا ډېری یې او چې د بل دپاره یې کوي نو بیا کمی یې زه وایم په الله دې ته قسم خورم که چېرته زموږ دې ملک کې دې مولیانو د قرآن او حدیث په صحیح معنو سره خلکو ته بیان کړو که نه نو دا به یو ناشنا معاشره به ترې جوړه شي کومه مسله داسې ده چې هغه قرآن او حدیث کې نشته او زما او ستا ژوند کې د هغه راځي او هغه دې دلته نه وي ګوره څومره یعنی صرف د نور قرآن پرېږده د سورت بني اسرائیل دا یو څو ایتونه بس که ما ورته عملي کړو په خپل ژوند کې م راوستو نو دا ژوند به ټول بدل شي هلته زمونږ مولیانو صاحبانو ستا مذهب جدا او زما مذهب جدا ستا فرقه جدا زما فرقه جدا او زنده‌باد او مرده‌باد او جلسې دي او جلوسونه دي او لانګ مارچ دی او ملیون مارچ ورته وایي که نه دا ملیون مارچ دی دا لارې کوڅې بندول دي او جومات ورانه وه یعنی مولیان خو دې دپاره دي چې د خلکو په زړونو کې د دې جومات هغه تعظیم څه کي ډېر کي نه دلته مولیان لګیا دي الله کور په خپله ورانوي ته به څه توقع کې دې مولیانو نه دا بس راشي مونږ ته وایي تاسو چې دا کومې مسلې بیانوي دا خو هغو نه بیانوي دې څه ذمواري دا قرآن او حدیث خو سره پاسې 1400 کاله مخکې هر څه واضح شوي دي اوس یې زه بیانومه ستا مولی نه بیانوي نو ته به ما ته ګوته اوچته که خپل مولا ته به اوچتې چا ته به ګوته اوچتې خپل مولا ته اوچته هغه نه تپوس وکړه ما نه تپوس مه کوه دا بل اوس ما سره یو کس دیګه تېر شوی نو دا خو هغه مولیانې نه بیانوي ما نه ولې تپوس کوي چې هغه مولیانې نه بیانوي د هغوی نه تپوس وکړه مولیانو تاسو ولې نه بیانوئ ما خو خپلې ذمواري پوره کړې چې بیان یې مې کړه زما خو شکریه ادا کړه داسې ناشنا قوم دی چې تا ښه وکړو حق دې واضح کړو نو اوس تا نه تپوس کوي هغې ولې نه بیانوي زما د دې سره څه کار دی چې هغې بیانوي که نه بیانوي خو ته ما ته دا ووایه چې مولوي صاحب مفتي صاحب شیخ صاحب شکریه ډېره مننه الله دې برکتي ژوند درکړي موږ ته د حق واضح کړو بیا په هغه پسې لاړ شه دویم نشست د هغه سره واخله وایي تا ولې دا حق نه بیانوه موږ ته نو دی ته ورته حق هم بیان که خو سره مو که بیا تا ته وایي نو هغې ولې نه بیانوي دا بعض خبرې سړی په تعجب کې وایي دا کم عقل دی لکه اوس یو سړی ما ته ووایي چې ته نشې مه کوه نشې مه کوه د نشه چې دی بدن تباه کوي زه ورته به جواب کویم نو دا خبر ما ته زما استاذ ولې نه کوله او دا زما پلار ولې نه کوله او زما تره ولې نه کوله دا کوم ځای انصاف دا که تا ته څومره ښه سره وکړو نصیحت یې ته وکړو ته الټه سړی راګیری چې پلانې ولې نه کوي دا خو دا ولې تپوس کوه تا ولې ما ته نه وي یعنې دومره ښایسته نصیحتونه دا کوم چې موږ لګیا ووایو که زمونږ دې مولیانو شتي پکې خو لږ دي کوم چې بیانې هغه لږ دي که زمونږ دې مولیانو ټولو اتفاق په قرآن او حدیث باندې کړی وی او موږ ته یې دا ښایسته ښایسته درسونه بیان کړی وی زموږ معاشره به اوس په کومه درجه کې وضع دا دې ځکه الله ونه وي فلا یسرف فی القتل په قتل کې به زیاتۍ نه کوي کوم مولا هلته دا مسلې بیان کړي دي چا رد کړی دی په سوره باندې چې دا نشتي چا رد کړی دی په دې باندې چې د یو په بدل کې به ورور نه وژني پلار به یې نه وژني تره به یې نه وژني د ډېرې د یېرې نه یې بیانولی نه شي دا مولیان
بیانولی نه شي داسې نه وایي سبا دله پس امام مړ کړي نو چې کوم مولا د قوم دانو ته په لالچ کې ناست وي لکه زه د دې دپاره نه یم چې زه یو کس په ما باندې رد کړی و مولا مولیانو هم څه کار نه اکثر د دې نو بیا ځان له بس اوس خو موبایل راوتي کیمره کې کیني او رد وکړي په ما باندې یو مولا رد کړه وایي دی زموږ په دې دانو پورې نښتی او د هغې وجه دا دی چې دا د تکبر دی او دی په خپله ډېر مالداره دی نو موږ غریبانه مولیانو پسې راغستی نو جواب د هغې مسلې دا دی چې موږ په دې رد نه کوو چې ته رزق خورې موږ په دې رد کوو چې د دې رزق دپاره ته دین پرېږدې او حق پرېږدې په دې رد کوو دانې خوري که پیسې خوري که ډالرې خوري که ریالونه خوري که جیداد اخلي خپله مرضي ده چې څه کې کوو موږ په دې رد نه دی کړی موږ رد په دې کوو چې بیا ګوره د دې پیسو سره او دانو سره دومره محبت مه کوو چې د هغې د لاسه بې حق نه بیانې موږ په دې رد کوو او دا رد صحیح دی که غلط دی دا صحیح دی او دا په دې دلالت نه کوي زه مالداره یم زما خپل ځاني وتحبون المال حبا جما الله وایي تاسو ټول د مال سره محبت کوئ زما د مال سره محبت دی زه به غواړم چې ما سره پیسې وې ما سره دا وې ما سره دغه وې خو الحمدلله د دغه پیسو د لاسه حق نه پټوم چې یاره د پلانې مالداره دی یا د پلانې خان صاحب دی او د ملک صاحب دی او د پلانې صاحب دی او د علانې صاحب الحمدلله عام نصیحت خو کوم یوازې ورته هم نصیحت کوم ښه مخامخ ورته یم په تا کې دا کار غلط دی رزق د چا په لاس کې دی د الله په لاس کې دی عزت ورکول د چا په لاس کې دي د الله په لاس کې دي او مرګ او ژوند د چا لاس کې د الله په لاس کې نو بیا د مخلوق نه یېره د شي شي چې هغه الله رزق درکوي څوک یې نشي بندولی چې هغه الله عزت درکوي څوک ذلت نشي درکولی چې هغه الله دې نه وجني د ټوله دنیا دې نشي وجلی موږ په دې رد کوو خفه شو موږ به د خپلو عوامو باندې ورب الکعبه موږ به د خپلو عوامو باندې موږ زړه سوځي د دې چې مولیانو په لاس کې ورغلي دي چې هغوی ورته بېهوده خبرې هغه خبرې چې هغه د قرآن او حدیث خلاف دي کمزوري مسلې ورته بیانوي زموږ به د عوامو زړه سوځي دا خو زه هم کولی شم چې په کور کې په ارام کښېنم او ډډه ولګوم ماسخوتن منځه نه بعد زه تاسو دلته درس کوم بیان کوم زه د دې په ځای بل ځای ته هم تللی شم زه خوب هم کولی شم زه د ملګرو خواله هم تللی شم د یو نیم درس کې کښېني ځان ورته ډېر دغه ښکاري چې زه د درس کې ناست وم ستا نه زما دا کار ډېر ګران دی ته صرف ناستې ډډه یې لګولې دي موږ درس تیاروو بیا یې بیانوو او بیا به د قیامت پورې جواب هم ورکوو موږ چې مورینې غټې دي ته ډډه یې لګولې په ارام ناست یې پوس قالین او بیا راوځي ځان ته ته داسې دینداره ښکاري چې یاره زه یو بس نن درس کې ناست وم زما دغه علماو ته د مولیانو ته دا نصیحت دی چې نور د الله نه ویرېږي د خلکو ته سوچه قرآن او حدیث بیان کوي او تاسو ته هم دا نصیحت دی چې د خپلو علماو ته مولیانو ته ووایه مولوي صاحب موږ ته سوچه قرآن او حدیث بیان کوي چې زموږ د ژوند ښایسته شي اوس ګوره دې کې الله څه ووایي وایي چې تله کوئ نو په داسې تله باندې تول کوئ چې هغه تله برابري زموږ که دا یو آیت ما ورته عملي کړو نو زموږ معاشره به څومره بدلی شي خارج زموږ معاشرې څومره زیاتې روان دی ټول نه په دې مسله کې څومره زیاتې د حد نه زیاتې هغه د شعیب علیه السلام د قومه بیماري مکمل هغه تا ته زموږ په بازارونو کې میلاویږي تله به یې خراب ایښودي یا به یې پورې څه شی غوټه کړی په څه طریقه به یې وزن ډېر کړی یا به یې مخه خپل طرف ته راړولي ما یو پیر غوښه اخیسته ده قصابي نه انډین و نو هغه ته ما دا ووایي ما غوښه یې پکې واچولې تیلې کې ما ورته ویمه دا دغه خو تله خو تا ځان ته ایښودلې نو موږ ته ته څه ښیې دا شی موږ ته رامخې ته کړي نو چې موږ یې هم ووینو او بس سړی غوسه شو او په غوسه کې ما ته څه وایي ته دې خپلې ګیرې ته وګوره او دې خبرو ته دې وګوره ما ولې ګیرې خو څه نه دي ویلې خو ما ووایي وی تا په ما باندې بدګماني وکړه نه ما تا د بدګماني لار کوله وکړې ده تلې مخه دې خپل ځان ته یې ښودي ده
ته تله ما ته که چې زه خو وګورم که نه زه د په الله قسم خورم چې هغه تیلې پکې کېنښوده ځکه چې ما ورته وایم تله ما ته دی خو که زه وګورم چې تا څه کېښودو کېنښوده نو بیا دې چې په جاښه کې زر زر هغه تیلې واپس تشه کړه لکه چې بس زه د سر نه د تیلې ډکوم او ده نو بیا پکې غوښه زیاتې کړه نو بیا ما ته هغه تله یې زما ما ورته بیا ووایم ته ولې خفه کېږي اوس که زما دوکان یو زه پکې یو سامان تلمه یو سړی ما ته وایي چې تله ما ته مخامخ که زه رښتینی یم نو زه څه نه هېرېږم ولې خفه کېږم دا تله ده وروره ویې ګوره خو تا کې چل دی چې تا د تلې مخه دې ځان ته دا ناشنا ټول دی چې د تلې مخه هغه دوکاندار ته ده او څوک چې سامان اخلي هغه غریب هغه شي ولاړ دی دې تسي تیلې دې چې کېښود وي برابر دي نو ما خو نه دي لیدلي چې برابر دي او دا ویډیوګانې نن سبا شوي دي پټې پټې خو نن سبا پټې کیمرې لګېدلي قسمه قسم چلونه ده زموږ په دې ملک کې د سبزو والا او د ګاډو والا کوي ته به له ځان له سامان غوره کړي او تیلې به له ورکړي دی به هغه تیلې داسې بندۍ را بندۍ لاندې ورسره نورې تیلې پرتې هغې کې یو راولي هغه هلته کښي تا له به ځای کړي که ته بیا رالې د کور نه ودې وي چې دا خو ټماټر څښه و او دا نو هغه ورته وروره تا غوره کړي وو ما له دې را کړه ما تیلې وتړه نو به سړی ملامت هم وي نو دا خو ما به خپله کتلي قصابیان چې څومره دوکې کوي هلته تاسو ته ښه خبرې کوي تا به سترګې څلور کړي چې دی پکې چربي او دا شیوانه چې سره د دې څلورو سترګو به ته اچولي ته کور ته راشې او پکې پرته د الله نه یېره نشتې چېرې الله به زما نه تپوس کوي د دې هر څه ویل للمطففین الله وایي تباهي ده دغه خلکو دپاره څومره سخته خبره چې دغه مهربانه باچا وایي تباهي ده بیا ما ورته مسله وړه ښکاري دا دلته زما عادت دی ګورې زه سپینې سپینې خبرې کوم په دې به خفه کېږئ نه زمونږ دې خوا او شا کې دلته په دې علاقه کې اکثر د ملګري دلته د رنګونو کاروبار کوي داسې ده که نه په دې رنګونو کې دوکې شته داسې دوکې چې تا نه به هغه د دنیا غټ دوکه باید به ځنې هېر شي کوم چې زموږ د پښتنو د دوکې دي ولیدي ډبی به جوړ کړي چې دا اصلي رنګ دی پای کې به دنه دیسي رنګ وایي دا خو ماشوم هم اوس کولی شي دا طریقه دا زړه شوي نه بل ورځ راته یو ملګري ده ووایي وایي په دې سعودیانو په دې عربیانو باندې اصلي رنګونه والي او بیا چې راځي نه هغه رنګ ډبي کې خو دنه تیلۍ پرتې رنګ په تیلۍ کې راځي نه هغه تیلۍ ته دوی ځان سره ویسي او په هغې کې ورته دیسي کېږي ډبی خو حقه د سعودۍ چې راشي وي تا راوړه دیم بچو له رزق ګټي وره ها د ځوان بچو له رزق ګټي بچو خېټې ته حرام اچي په دې بچو دې زړه نه خفه کېږي کم بچي چې په حرامو لوی شي دی به دیندار دی به ستا عزت وکړي دی به تا له عزتونه جوړ کړي بل ورځ راته یو قصه کوله وي په هغه سعودي باندې د دوی کمیشنې چې دوکان نه څومره ډېر سامان لیدلی به پیسې ورکوي دا څوک چې دا کار کوي د دیاړیمار نو په هغه سعودي غریب باندې دنیا بالټیان راوغوښتو د اصلي رنګونو سعودیان خو پیسې ورسره دي هغه غواړي وایي اصلي شی ولګوه نو ده به بیا څه چل کوو دا رنګ به بیا کوم پیپ چې د اوبو هغه لګېدلی د باران د اوبو چې پکې وځي هغه پیپ کې به یې دا رنګ اړوه عجیبه دا وه چې الله یې شرموي هغه پیپ هغه اوبه بهر نه وي وتې د سعودي به د کور کې کته وتې وي کور نه ګیر چاپېره کولاو ځای نه هغه چې پکې ګاډی او درې حوش او دا دې دا پیپ کوشی و سعودي دا رنګونه وي دا څه پیپ کې خو رنګ را روان دی هغسې بر وخته کار دی وي کار مې خلاص کړی میه مې له خلاص کړو نو بیا د لاس نه نیولې کتې راوسوي دا وګوره ته د الله نه وي نه هېرېږي ته ته څومره ظلم وکړو نو بیا هغه کس وي یا سعودي وله بیا پیسې ورنه کړې د کار او ویزه نو دا خو ډېر ښه سړی و چې صرف اسی چلو کو پیسې ورنه کړې دا خو ښه سړی و دا خو ډېر اخلاقي سړی و ډېر دروند سړی و
دا ضمیر مني او ته چې په کلي کې 2 کمرې کور جوړی نو هغه دیاړي مار ته ولاړي دا غریب نه که ټکې د سیمټو راولیږي نو ته به چغې وې دا راوچت که او چې پردی مال دی او مسلمان هر څه چې د عربی دی که انګریزی دی که مسلمان دی بلکې د کافر مال هم په دې طریقه دوکې نشي ورکوي کافر چې سور کافر بیا دی دا مال کور ته ورېږي ښځې ته ووي دې میاشتې له مې ووي 2000 در ولېږل او دې له مې 3000 د الله نه یره وکوي په ناب طول کې کمی زیاتې مه کوئ د چا مال په ناحقه مه خورئ الله به ستا په مال کې برکت واچي د هر ځینې به د باندې الله لارې راکوله وکړي خو چې کله داسې دا دوکې دړاکې دې کولې که نه دوکې دړاکې والله که دله په دې پیسه پسې د مرګه پورې به ذلیله منډې وهي بېعزته نه به د دنیا په لاس راشي او نه به د عزت په لاس راشي او الله خو درته په غوسه او غضب کې دی خو دې ځکه چې ته هلته ناب ټول کې کمی زیاتې کړی دی دروغ او دوکې دي ویلي ذلك خير وأحسن تأويلا دا ډېر غوره کار دی او ښایسته انجام واله دی ګوره پیمانه پوره کول او برابر کول الله وایي دا ډېر ښایسته انجام واله کار دی یعنې نتیجې ډېره مزداره راوځي انجام نتیجې ته وایي نتیجې په دنیا کې هم ښایسته راوځي او په آخرت کې هم ښایسته راوځي مال کې دې برکت دی خلک به دنه خوشحاله وي خلک به دې کار له بوزي وي دا سړی رښتینی بچی دې حلال خوري مور پلار دې حلال خوري ته په خپله حلال خوري او په آخرت خو بیا غټه نتیجه ده خو ډېره مزداره نتیجه ده ښه دې بل نصیحت ته غوږ کېده څومره ښایسته نصیحتونه دي ولا تقف ما ليس لك به علم او مه روانېږه په هغه خبره پسې چې نه یې تا سره په هغې باندې علم بې دلیله خبرو پسې مه روانېږه لکه مطلب ګمان بدګماني کول دا اوس دلیل دی او ته په دې پسې روان یاره دا پلانې ما د ډاکو ښکاري څنګه ته د ډاکو ښکاري څه دلیل د سره دی نیولی دی په ډاکو دې شکل نه ډاکو ښکاري یعنې دا ستا څه مطلب دی چې لکه دا خبره ختمه شوه دا په یو سړي باندې ګوره ډېره غټ بهتان ولګو چې دا سړی ډاکو ښکاري دا سړی زیناکار ښکاري دا سړی داسې ښکاري او تا سره پسې دلیل نشته الله په داسې خبرو پسې مه ځئ مه داسې خبرې کوئ چې هغه بې دلیله وي ولې إن السمع والبصر والفؤاد يقينا وغو سترګې او زړه كل أولئك كان عنه مسؤولا د دې ټولو په باره کې به تپوس کېږي د ټولو باره کې به تپوس کېږي څومره ښایسته معاشره به جوړه شي زمونږ څومره ښایسته معاشره چې ګور الله به کې دین ته منع کړي چې بې دلیله خبرو پسې به نه ځي علماء مفسرینو لکه امام شوکانی رحمه الله داسې نورو مفسرینو دې آیت په تفسیر کې دا لیکلي دي په دې آیت کې په تقلید باندې رد دی تقلید څه ته وایي د چا په خبرې پسې بغیر د دلیل معلومولو نه تله دا تقلید لکه مولوي صاحب چې څه وایي دا ټول څه دي صحیح دي ښه دلیل یې ته معلوم دی نه زمونږ د دلیل سره څه کار دی خو چې وایي زمونږ مولای ووایي زمونږ امام صاحب ویلي دي زمونږ په مذهب کې دا تقلید دی دې چې الله څه وایي ولا تخفو ما لیس لک به علم په هغه خبرو پسې مه ځه چې دلیل درته نه معلوم خبرې دلیل معلومه وه مولوی صاحب امام صاحب عالم صاحب شیخ صاحب مفتی صاحب څوک چې مسله بیانوي نو د خبرې هغه دلیل ته ګوره دې ته مه ګورې چې دا سړی څوک دی د خبرې څه ته ګوره دلیل ته ګوره لکه اوس زمونږ امام ابو حنیفه رحمه الله د هغه شاګردان دي امام ابو یوسف او امام محمد
دا مشهور شاگردان دي. دریم امام ظفر دی، خو دا دو د هغه نه مشران هم دي او مشهور دي هم دي. په سونو مسلو کې د دواړو شاګردانو د امام صاحب د مشرانو شاګردانو د امام صاحب خبره پرېښودې ده او د نورو په خبرو یې عمل کړی. په سونو مسلو کې موږ سره الحمدلله فقه کتابونه پراته دي، که چا یقین نه اخلي راشي چې وښایو درته. و امام ابو حنیفه به دا فتوا ورکوله او شاګردانو به دا فتوا ورکوله، صاحبین وایي دوی ته چې کله د فقه حنفه کې راشي که نه چې صاحبینو به دا فتوا، صاحبین نه مراد دغه دوه شاګردان دي د مشران، او صاحبینو به دغه فتوا نه ورکوله، هغوی به دا ورکوله ځکه چې هغوی دلیل د دې مضبوط دی. او موږ د ځان نه داسې دغه جوړ کړي چې د امام صاحب سره دا محبت یوازې یو موږ کوو بس. زمونږ محبت د امام صاحب سره ډېر دی که دغه شاګردانو ډېر وو. هغه شاګردانو هغوی ته علم اخیستی دی، هغوی ته علم یې زده کړی، هغوی سره اختلاف کړی. ولې؟ ځکه چې هلته هغوی کې دا ادب و، ولا تخف ما لیس لک به علم. صحیح ده چې د امام صاحب فتوا دا وه، خو په دې طرف باندې دلیل مضبوط دی، نو شاګردانو د امام صاحب د خپل استاذ خبره پرېښوده. هغه استاذ چې د هغه نه مباشر علم اخیستی دی، مباشر یعنې مخامخ ورته ناست او زمونږ هغه 1400 کاله تقریبا څه د پاسه 1400 کاله بعد چې ته دې تپوس یې کوي چې دا امام صاحب ویلي وو. ښه نو دغه امام صاحب په خپله موږ ته دا خبره کړې ده چې زما خبره دلیل درته به میلاو شو، عمل کوو، چې دلیل به نه و پرېږدو، دلیل باندې عمل کوه. هغه خبر باندې عمل کوو چې په هغې کې څه په هغې دلیل. نو په دې آیت کې رد دی په تقلید باندې. دا زمونږ په شریعت کې الحمدلله دا نشته چې ته یو مذهب او یو ملا راونیسه او د الف نه د یا پورې به ټولې د ده مسلې اوري او که دې غلط ومي نو هغه به مني. دا زمونږ په شریعت کې نشته. زمونږ په شریعت کې څه دي چې د ټولو امامانو به قدر کې، د څلور واړو مذهبونو به احترام کې، خو خبره به د چا عملي کې؟ د چا سره چې دلیل وي، او د چا سره چې دلیل نه وي، مسلې کمزوري، د هغه به بېادبي نه کې، د هغه به بېعزتي نه کې، خبره به پرېږدي سره په ادب او په احترام. په دې آیت کې، په دې آیتونو کې بیا اخرنی ادب چې کوم الله ذکر کړی دی، ولا تمشي في الارض مرحا، او مگر زه په ځمکه کې په تکبر سره، په ځمکه باندې به په تکبر سره نه ګرځې، عاجزي به کې. انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، یقینا ته نشي شلولی ځمکه او نشي رسېدی غرونو ته په اوږدوالي کې. بیا د څه شي ته تکبر کې، د څه شي ته لا لوی لوی خبرې کې. الله وایي نه زما د ځمکه شلولی شي په درونوالي او نه زما د دې غرونو نه دنګېدی شي، نو تا کې تکبر د کوم ځای نه راغی؟ الحمدلله زمونږ په دې باندې تفصیلي بیانونه شته، تفصیلي بیانونه. تکبر په دې مسله باندې ما ځان له بیان کړی. قرآن او حدیث کې دنیا دلایل دي د دې خبرې چې تکبر دا ناروا دی، بلکې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي د چا په زړه کې چې ذره برابر تکبر د جنت ته نشي تللی. ذره برابر تکبر په ځان کې عاجزي راولي او د خاورو نه پیدا، بیا د منۍ د قطرې نه پیدا، ته داسې شي تکبر کې. خېټه دې دننه د ګندګۍ نه ډکه ده، ته داسې شي تکبر کې. او د سماتې له چې لاړ شي ځان په خپله صفا کې، ته داسې شي تکبر کې. تکبر په الله پورې خوند کوي، ځکه چې طاقتور ذات دی، په یو حال دی، نه ختمېدونکی ذات دی، نه پې مرګ راځي، نه پې کمزورتیا راځي، نه پې خوب راځي. موته د څه شي تکبر کوو؟ اول کمزورتیا د ماشومتوب زما او ستا د ځوانۍ پورې کمزوري،
بیا په ځوانۍ کې دغه اولنۍ ځوانۍ کې بیا سړی یو قسمه لیونی او بیا ښځې ته محتاج شي او بیا بچو ته محتاج شي او بیا کله یو ځای کې مزدوریانې کې هغه ته محتاج او کله بل ځای کې مزدوریانې کې هغه ته محتاج او بیا بوډای شي او بیا بیمار شي او بیا کله ډاکټر ته محتاج او کله نوسو بچو ته محتاج شي او کله معاشرې ته محتاج شي او بیا مړ شي. دې سړي دپاره د څه شي په څه شي دی تکبر کوي؟ كلا ولا تمشي في الأرض مرح كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. دا ټول پدې کې بدکارونه پنځ دربستا ناروا دي. کوم کارونه چې ذکر شو دا بدکارونه ټول د الله پنځ دي ناروا دي. څومره ښایسته معاشره به زمونږ جوړه شي که موږ په دې باندې عمل وکړو. اسلامي معاشره و شکر وباسئ چې الله دا خوږ دین موږ له راکړی. دا تېر شوي هفته کې نږدې دا مسله وه موږ یو دوره کې ناستو، دوره علمیه او عملیه تطبیقیه په یو فن کې. نو په هغه دوره کې بیا دا و چې په آخره کې هر سړی به خبره کوي مخامخ چې دې دورې نه د څه زده کړو، دې تطبیق کولی شي که نه شي. په کې علما ناستو او استادان خو وو، کوم چې دکتوران او مشران خو ټول ناستو، خو دا چا چې زده کوله په دې کې لوی لوی علما ناستو او تکړه تکړه خلک پکې ناستو، مشران پکې وو، کشران پکې وو. نو هغه یو کس چې کله بیا راغی په سټیج باندې خبرې کولې، ټول سعودیانو صرف یو زه پکې عجمه وم. نو هغه کله چې دغه کس دې سټیج نه راغی او خبرې کولې، نو یو کس ولې ویډیو کوله په ناستو کې، یو کس ورته چې موبایل نیولی، نو په هغې باندې هغه مشرانو رد وکړو چې ته ولې ویډیو کوې؟ ویډیو منه ده، ته څنګه ویډیو کوې؟ نو هغه چې کوم خبرې کولې هغه ورته وویل شیخ درته ما ویلو چې ویډیو وکړه. نو که تا ویلي که هر چا ویلي خو ویډیو منه ده دلته. دا خو یو دوره ده، تطبیقي دوره ده، په دې کې به کېدای شي بلې سټیج څوک خطا شي، څوک څه ووایي څوک څه ووایي، دا خو ریکارډینګ د دې منه ده. وایي ما ورته په دې ووایي چې زما مور ده بوډۍ ده، د ډېر عمر ده، زموږ پلار پوخا وفات شوی دی. دا بس وی دا یاره عرب د مور پلار خیال نه ساتي او ته به وایې چې ده ځمکه او اسمان یې وکړو. نو زما مور د بوډۍ ده او د هغې دا غټ ارمان و په ما باندې دا سبقونه ټول وي او ارمان یې دا و چې زه استاد شم په سکول کې، معهد کې، مدرسه کې. خو هغه ارمان د هغې پوره نه شو. یعنې زه هغه فن کې مخکې لا نړم او زه به بل فن کې یم او استاذ نه یم زه. نو هسې وي په دې سټیج چې سړی ولاړ او خبرې کوي داسې ښکاري لکه استاذ شي. نو ما ده ته وي چې ته دا ویډیو وکړه، نو چې زه هغه مور ته وښیم نو هغه بوډۍ ده که چې ته سړی په دې له خوشحاله شي چې وګوره مور ما نن خبرې وکړې. نو دا ویډیو مې صرف دې لپاره کولی چې لږه خوشحاله شي. نو بیا ول هغه شیخ هغه دکتور اجازت ورکړو ته بالکل کس ته ویلې مخې ته کښېنه چا چې ویډیو کوله ویډیو ته وکړه. ویډیو سخته منې ده خو چې مور دې وي نو مور خو بیا مور ده. بیا د دې موقف د لاسه زه درته په الله قسم خورم چې هغه ځي کې چې څومره خلک ناست وو د هغه ټولو سترګو کې اوښکې راغلي. په خپل هغه استادان، مشران، هغه هلک چا چې خبرې کولې هغه هم په ژړا شو. بیا په هغې باندې باقي نصیحتونه وي، بیا په هغې باندې هغه مشران وکړو چې وګوره دا زمونږ اسلام دی او دا زمونږ شریعت دی. یعنې دا اوس څه خبره ده چې ویډیو وکړه او مور ته وښایه، وړه خبره ده، خو دې وړې خبرې د لاسه هغه بوډۍ خوشحالېږي. صرف چې بس د هغې په زړه کې لږه خوشحالي راشي، دې دپاره یو زوی لګیا دی. داسې د مور پلار سره داسې ښه کول ما خو په هغه ټایم د
د اول د ټول نه اول ما ځان ملامته کړو چې زه دغه مقام ته نشم رسېدی. ستا پلار په یو خبره خوشحالېږي، ستا مور وړه خبره ده، وایي که خو پرېږدي خوشحاله شي. دومره ښکلې معاشره به تا ته بل په کوم مذهب کې میلاو شي او په کوم دین کې میلاو شي. موږ د انګریزانو دا بېدین لګې د انګریزانو صفتونه کوي، د هغوی څه ژوند دی، مشران بوډاګانې د سپو سره ژوند تېروي، څوک ورته ګوري هم نه. او زموږ د بوډاګانو دا حال دی چې زوی معمولي ویډیو کوي، صرف یې د بوډۍ ته ښیي چې خوشحاله شي. دا اسلام دی، دا زموږ هغه مذهب دی او دین دی، او بیان یې کوي هغو ته کوم چې د انګریزانو په صفتونو باندې نه مړېږي. نو ګوره دا ټول آداب چې بیان شو، دا خبره مې دې پورې راواغسته، دا ټول آداب او نصیحتونه او وصیتونه دې دپاره وشو چې یو ښایسته معاشره جوړه شي. په هغه معاشره کې به څه امن و امان به وي، په هغه معاشره کې به دینداري. اخرنی آیت الله وایي ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. دا چې ذکر شو دا د هغې نه دي چې وحي کړي د تا طرف ستا د حکمت خبرونه. الله وایي دا کومې خبرې چې ما ته ته وکړي که نه، دا د هغه حکمت خبرونه بعض خبرې دي چې ما تاله درکړي دي. ولا تجعل مع الله إلها آخر، او مگر زو د الله سره بل معبود. سبحان الله، زه درته یو فایده ذکر کوم ناشنا. دا نصیحتونه چې شروع کېدو نو هغه آیت دی رویړه وایي، هغه آیت دی 22 نمبر آیت وملیدو که نه 22 نمبر 22 نمبر آیت ته یا 22 نمبر آیت ته الله سوی لا تجعل مع الله إلها آخر، مگر زو د الله سره بل حقدار د بندګۍ. اوس دا راوړه وه دا د 9 نمبر آیت، هغه نصیحتونه ټول ختم شو. الله سوي ولا تجعل مع الله إلها آخر، او مگر زو د الله سره بل حقدار د بندګۍ. شروع توحید او انتها توحید. ګور الله په اوله کې وي بیا په آخره کې وي. مطلب دا دی وایي که دا ټول ښه صفات ته به ځان کې راولې انسانه او توحید ته پکې نه وي، بیا دله هم فایده نه درکوي. یو سړی په ناحقه هم څوک نه وژني، د مور پلار سره هم ډېر ښه دی، د یتیمانو د مال خیال ساتي، د کونډو د مال خیال ساتي، د ټولو سره ښه کوي، دروغ نه وایي، تکبر نه کوي، هر څه پکې دي، خو توحید پکې نشته. دا به له څه فایده ورکړي؟ نه. نو ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. نو غزار بکړی شي جهنم ته ملامت کړی شوی او رټلی شوی. ځان په خپله ملامته کوو، نو تا الله خو زه په زه نصیحت کړی خو تا نه دی منلی. دې سره زموږ د درس اختتام ته ورسېدو او زما دا امید دی تاسو نه چې خصوصا دا نننی درس او دې نه چې کوم مخکې شی دا درسونه او داسې قسمه خبرې خپلو بچو ته، خپلو کورونو کې، خپله معاشره کې، خپل جومات کې، په خپله دیره کې، د خپل کارځي کې، په لاره کې، په ګاډي کې، دا قسمه نصیحتونه یو بل ته کوئ چې زموږ ټولو دا معاشره او دا کورونه او دا ژوند د ټولو دا ښایسته شي. 9 نمبر آیت باندې یا یو کم 40 نمبر آیت باندې دا درس ختم شو. انشاءالله پر روان درس کې به د 40 نمبر آیت نه شروع کوو. الله سبحانه وتعالی دې موږ ټولو ته په دې خبرو باندې د عمل کولو توفیق راکړي. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.